او چې دین سره نسبت نشته نو بلال دی صہیب دی سلمان دی څوک نه پیژني او چې نسبت راغی نو ټول رضی الله عنه الله پاک وګرځول. بلال رضی الله عنه دی شکل و شباهت ډیر خوبصورت نه دی. بچې ما ته ګوره چې تاسو خپل خبرې بیا کړئ. او چې کله ایمان یې وروړو نو دی په مدینه منوره کې او نبی علیہ السلام ته فرمایي سمیت خشخشتک امامی فی الجنه، بلال ما ځانه مخکې په جنت کې ستا د پیدار کشار ووري. دی په مدینه منوره کې په ورځ د قیامت اول به د قبر نه رسول الله مبارک راپاڅي، انا اول من تنشق عنه الارض. خی طرف ته به سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وي، ګس طرف ته به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وي، او د خپو مبارکو مخکې نه به بلال رضی الله عنه پاسي. اوس بلال رضی الله عنه قسطنطنیه کې دفن دی، خو خادم مخکې وي کلریم دی، او چې رسول الله مبارک ته نږدې دی الله پاک به د دقه دی نه پاسي. ابو جهل وسو کرته نبی علیہ السلام لیدي، او اویس قرنی صاحب نبی علیہ السلام نه دی لیدي، وہ چی ایمان روڑے دے گوتے ہوئے سے دور مگر ہو گئے قریب، بو جہل تا قریب مگر دور ہو گیا. آغا بلال رضی اللہ عنہ صحابوں کے لئے رلوی عاجزی وا. پس دا انبیون دویم مقام دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے، او دا آغا بلال رضی اللہ عنہ بارک فرمائی ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانگ سردار دے، زمانگ سردار آزاد کردے دے. بلال رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ خپل سردار ہوئے. سلمان رضی اللہ عنہ دے وہ مدینہ منورہ کے سو خپل نشتا، لیکن رسول اللہ مبارک فرمائی سلمان مننا من اہل البیت، دنن بعد سلمان چے گنے دما دا خاندان نبے گنے. صہیب رضی اللہ عنہ دا غروم نراخی اللہ فقوت دا خپل رضا مستقله ډیګری نصیب کړه، ولی دین دی دین عزت مند د دغه دین بنیادی کتاب قرآن کریم دی چې نن د هغې ګڼ شمېر د حفظ النادرې ختمونه دي. خو دا قرآن چې نن محفوظ دی نو دا برکت د مدرسو دی چې دی نو مدرسو لبرا دی. دنیا په مدرسو آباده ده، قیامت مدرسو لري کړی دی. اسمان چې نه پرودي د مدرسو برکت دی. تاسو ماته توجه ساتئ. د دې عالم د بقا څلور اسباب دي: علم، علما، مدرسې او ساده طرز زندگی. چې علم وی، علما وی، مدرسې وی او ساده طرز زندگی وی. د خپل مدرسې ته وګورئ، ابتدا کې دلته څو کمرې وي، هغې نه وروستو قاري صاحب دا محنت شای نشان هغه آبادي نشته څونه چې دلته هر کال الحمدلله فراغتونه کیږي. خو بیا هم دې مدرسې هغه خپل خدمت برقرار ساتلی دی الحمدلله. الله دې زموږ د ټولو اخلاص نصیب کړي عزتمند، او الله دې مدرسې نور هم ډېرې کړي، او الله دې د هر چا په حق خدمت باندې موږ راضي وګرځولي کړي. مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ هم فرمائی، او شہید اسلام شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ هم فرمائی چې یو ځای کې د دین خدمت کیږي او بل کس د دین خدمت شروع کی او دا لومبنې په خوشاله شي نو د پیشه چې د کې اخلاص دی، او کو خدمت کیږي او بل کس په خپه شي د دې پیشه چې زه د اخلاص نه خالی معاریبه. دی وجه محترم د دین خدمت به څوک د مدرسو په شکل کې، څوک به د تبلیغ په شکل کې، څوک به د جهاد په شکل، څوک د اسلامی سیاست، څوک د ختم نبوت، څوک د دفاع صحابه اهل بیت، څوک د طریقت، چې څو خدمت کوي هغه خپل خدمت ګڼه او
په دې خوشحالیږه چې دا زما ذمواري و، خو دې شابې والا زما څه ناسه ذمواري هغه کمه کړه. او څونه شابې چې دي نو دا ټولې حق دي، او حق د حق مقابله کې نه وي، حق د باطل مقابله کې وي. او په دې ځان پوی کو پړه دا ولیکو چې د دین یوه شابم د دین دپاره کافي نه ده، د دین هېڅ شابه د ټول دین دپاره کافي نه ده، نافعه ده خو کافي نه ده. او دا ټولې چې یو ځای شي نو بیا د دین دپاره کافي دي. د دې وجې نه د هر چا په خدمت خوشحالېدل پکار دي. نو قرآن کریم دا خو زمونږ ایمان دی چې اخیری کتاب دی، غیر محرف کتاب دی. د شیعاګانو عقیده ده چې قرآن کریم محرف دی. 2000 منګړت روایات هغې را جمع کړي دي، قرآن کریم محرف دی او دې کې غلطۍ شوي دي. استغفر الله. موږ وویل الله پاک کمزور اوسه چې دې کې غلطي راتله، الله پاک د هغې څه د باب نه کو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله پاک وایي منګه چې او منګه چې بل څوک نو منګه چې او منګه چې منګ نازل کړي الذکر. د قرآن کریم ډیر نمونه دي. علامه ابو المعالی رحمه الله 55 نمونه د قرآن کریم ذکر کړي دي. او شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمایي چې د قرآن کریم ذاتی نمونه 5 دي: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل. په دې کې یو الذکر دی. نو الله پاک دلته کې الذکر ذکر کړ. او بیا الله پاک فرمایي و انا او منګه، او بیا تاکید سره فرمایي له د دې کتاب دپاره، او بیا تاکید سره فرمایي لحافظون، تاکید سره موږ د دې کتاب حفاظت کوونکي یو. او مطلق حفاظت کوونکي یو شی چې ذکر شي مطلق صرف کامل ته کېږي. د قرآن کریم د الفاظو حفاظت د دې ذمواري الله اخیستې ده، د معنا ذمواري الله پاک اخیستې ده، د تفسیر، د علومو، د صحت ادا، د تجوید کم نسبت چې لري. یو مفسر لیکي قرآن کریم کې 13,12,282 علوم دي. 12,282 علوم. خدا دا هغه خپل کوشش او سټرګل او محنت دی. قرآن کریم کې دون علوم دي. جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. د قیامت سبا پورې نوې تحقیقات بکیږي. قرآن کریم به د هغې به بانګې دهل جواب ورکوي. او زمونږ د دین فرائض او واجبات او سنن دا په خپل دی. زمونږ د دین په یو مستحب کې الحمدلله د دنیا او د عقبا کمالات دي او خوشحالۍ دي. یو تبلیغي ملګري په یورپ کې چاردام کو، یو انګریز ډاکټر ورته ولاړو، ورته وی ته د کوم ځای؟ هغه ورته زه د پاکستان یم. وی پاکستان کې څونه پاگلخانې دي؟ نو هغه ورته ما ته خو پته نشته، خو دونه نشته، کمې دي. د امریکې په یو نیویارک ښار کې او بیا د دې نیویارک په یو ښار کې د 100 نه زیاتې پاگلخانې دي عزتمند. او زمونږ به انشاءالله په ټول ملک کې 100 پاگلخانې به نه وي. هغه ډاکټر هغه مسلمان ته وایي ما په دې تحقیق او ریسرچ کړی دی چې که یو سړی د ورځې 15 ټیمه لون لاس په سټ راکاږي نو د ده د پاگلپن دا به ختمیږي. نو زما محترمو د سټ مسه فرض نه ده، واجب نه ده، سنت نه ده، مستحب ده. نو چې د اسلام په مستحبو کې دونه کمال دی نو بیا به په سنت واجب او فرایضو کې کم کمالي. کله کله موږ د اندرشیر د یو زرګر په تله باندې د احد غر تلو. نو د زرګر رور په تله باندې احد غر نه تللی کېږي. د ټولې دنیا د قصې تلې راجمع کا، رکوټې غنم پې نه تللی کېږي. د سینس تله یو وړه تله ده او د اسلام تله دونه غټه تله ده.
ونضع الموازین القسط پر د قیامت چې زمونږ د اعمالو د تللو د پاره کومه تله ده نو د آدم علیه السلام نه واله د قیامت پورې د ټولو خلکو اعمال به په هغې تللی کېږي او بیا د اسلام کومه روحاني تله چې کومه ده نو هغه دونه درنه ده چې غټ غټ شیزونه غرونه راوړو په هغې کې به پته هم نه لګي. ساینسي نظریاتو کې ټسل را دي. نن یو سیندان یو خبرو کې بل سیندان بل خبرو کې. لکه 200 کال مخکې یو سیندان دا خبره وکړه وي د انور چې دی دا ولاړ دی د انور ګرځي د هغې نه مخکې د سیندانانو دا نظریه وه چې انور ولاړ دی او ټسل راغی قرآن هغې هغه نظریه ټیک ده که دا ټیک ده هغه غلطه ده که دا غلطه قرآن کریم یو نظریه پرېښ کړه والشمس تجري لمستقر لها یو سیندان راغی وي د اوبه بسیطې دي بل راغی وي مرکبې د H2O فارمولې ده اوس کومه نظریه مني. نو زما محترمو په دې کمپیټیشن راتلل پکار هم نه دي دا موازنه کول هم نه دي پکار او دا ذهن ته اشکالات ولې راځي دا ځکه راځي چې ساینس لا هغه سټیج ته نه دی رسېدلی د ساینس اینډ او انتها چې په کوم ځای راغلی ده نو اسلام چې د کوم ځای نه شروع کړې ده نو د ساینس انتها د اسلام ابتدا ته هم لا نه دی رسېدلی زموږ 100 کاله مخکې د چا ذهن دا منله چې اوسپنه په فضا کې رواني 50 کاله مخکې چا دا منله چې ډرون به بغیر د پایلټ نه هغه چلیږي دا چا منله چې د یو ملک نه بل ملک ته یو سړی به خبرې کوي منځ کې به استار نه وي تصویر به په فضا کې لیکلی شي د اواز فریکونسي به معلومیږي په سیګنل به ته د علماو د مجاهدینو کورونه معلومه ځکه د بل چا کورونه خو به نه معلومیږي چې د الله د ګستاخ د رسول د ګستاخ خو موږ کورونه لید هغه خو شپه تر شپه داسې عملونه په شانتې بس پروتوکول سره بهر رها کی او د حق پرستو سیګنلي هغه په غارونو کې منه پټیږي خو یو لوی ورځ را روانه ده بیا به که خیر انشاءالله پته لګي زموږ عزت دغه ټولو مظلومانو به د خپل سرونه په لاسونو کې نیولي د الله عدالت ته به عزتمند را روان دي. دې وجې نه محترمو دین ډېر لوی نعمت دی د دین بنیادي کتاب قرآن کریم دی تاسو کې چا نن د قرآن کریم تلاوت نه کړی دې نه څنګه فارغ شه فوري د قرآن کریم تلاوت وکړي من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین الله فرمایي چا لره چې زما قرآن کریم مشغوله که زما د ذکر نه او ما نه د سوال کولو نه نو ما نه چې څوک سوال کوي د هغې نه په بهتره توګه هغه ته ورکړه کوم تلاوت زما محترم ډېره د افسوس خبره ده نن ډېرو مسلمانانو له قرآن کریم نه ورځي او تا ما عرض وکړو چې دغه قرآن کریم نن محفوظ دی د اسبابو لاندې نو دا برکت د مدرسو دی د علماو نه امانتدار څوک نشته موږ امانتدار انسان هغه ته و چې ته یو دولت ورکړې او هغسې دله درکړي نو تاسو چې دا بچي قاري صاحب له ورکول نو د دې په سرونو خو پټکي نه وو د دې په سینو کې خو قرآن نه و په دې کې خو تمیز نو ادب نو هغسې در نه کړل چې څنګه هم ورکړي د هغې نه په بهتره توګه درکړل اوس موږ دې بچو ته پټکي په سر کړل د پیغمبر علیه السلام پټکي هم ورته په سر کړل او زموږ څخه په دې ناس مجلس کې موږ بوډاګانو ولې پټکي نه دي والي پرون پېښور کې دستاربندي وه نو دا مدرسې مشر دا خبره وکړه وی ما سره یو ماشوم دی نو وی ټول کال یې د پټکي پابندي وکړه وی یو ورځ راغی ژړلی وی ما ورته چې بچي ولې ژاړئ وی راته وی چې جي پلار مې یو فنکشن له بوتلمه وی پلار مې راته وی چې دا پټکي لړکه سوچ کوه پلار مې وی چې دا پټکي لړکه او بیا هم په هغه ماشومانو کې یو ماشوم د 13-14 سال عمر به وی د دې ماشوم نه په ټول کال کې تکبیر اوله هغه نه دی فوت شوی دا مثال موږ له د مدرسو نه غیر بل څوک نشي راکولی مدرسې په حقیقت کې انسان جوړي د عزتمندو چې مدرسې سره تعلق نه وي نو په شکل د انسان وي که نه د ملک صدر دی یو انجینیر دی ابا یو
ښکلې نقشې سره پریزیډنټ هاوس هغه جوړ کړي خو چې ناس پکې بیزو ده نو موږ به په هغه پریزیډنټ هاوس باندې څه وکړو چې وزیر اعظم هاوس په یو نوې نقشه جوړ شو خو چې پکې ناست یې هغه له قلخونو ورځي نو موږ به پې څه وکړو شړک به پرې راغورځو او مدرسې سره تعلق لرونکي دلته د ټولو نه یو ماشوم پاسه و ودروه او ورته یې ما ته سورې اخلاص ووایه ورځي به کو نه به ورځي او نن زموږ مختلف حکومتونو کې مشرانو له سورې اخلاص قدرې نه ورځي ولې اصلي قالب دا مدرسه ده زما محترم که دلته کوږم راغلی نو نیغېږې وه او چې دې ځای نه ووتې او نورو محلونو ته لاړې نو که نیغې نو هم هلته به کږېږي د دې وجې نه زما محترمو څنګه نن د دې بچو دا خوشحالۍ دي الله دې والدینو ته استادانو ته مبارکې وګرځولي کي او الله دې دا ټول صالح علما وګرځولي کي موږ تاسو د درو خبرو دې وخت کې اهتمام وکړو الله پاک په عبادت راضي کو نبی علیہ السلام په اطاعت راضي کو اسې ځان ته وګورو بل چاته هم نه ګورو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نن موږ د نورو خلکو دپاره ځان نه مصلحین جوړ کړي او خپل اسلام شاته غورځولی یو سړی بیمار دی او ډاکټر له لاړ او دی ورته ډاکټر صاحب د ګاونډي مې د یو تبه وه د بل ټوخي وه د بل ګردې خرابه وې د بل د زړه مسله وه اب ورته بېخوبه ته خپل علاج له راغلی کو پردي علاج له زه اوس وایم پلانکي کې دا چل دی ډنګري کې دا چل دی اول دې زه سوچ وکړم چې زه په څونه اوبو کې زما محترم دا مجالس چې دا استادان دا خواري کوي او ستړي کوي او په میاشتو مخکې د علماو نه ټیمونه اخلي دا دې دپاره چې دلته موږ خپل ځان وتلو چې موږ څونه اوبو کې زموږ عزتمندو که دې وخت کې موږ له مرګ راشي زموږ به څه حالي زما محترم مرګ خو چاته دا نه وایي چې در روان یم او په پلانټ کې روز او په پلانټ کې ټیم او تریړي اوسېږه آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں نبی علیہ السلام په اطاعت راضي کو زما دا بدن خشته دی کو د رسول الله مبارک تصورم دا څوک نشي کولی او د رسول الله مبارک په تن بدن اطهر اجمل اشرف اعلی انور افضل باندې چې کومې طریقې د الله پاک د حکم لاندې الحمدلله جاری دي زه د پیغمبر اسلام هغه نورانی طریقې ولې په خپل ځان نه لاګو کوم په خپل کور کې ولې نه لاګو کوم او دریم نمبر محترمو موږ د مخلوق خدمت وکړو د مخلوق خدمت وکړو که هغه انسان دی که هغه ځناور دی عزتمندو د ټول مخلوق موږ لحاظ وساتو او خصوصا د ما محترمو دلته چې څونه پلاران یې کم از کم یو بچی هغه علم ته وقف کړي یو بچی د خدای نه وغواړئ دا نه چې به استاد جي در مې کو خبره ختمه نه الله ته به جاړې منتونه به کې الله ته به سپارنه کې چې الله زه کمزور یم دا بچی مې تا ته وسپاره خدای ته قبول او منظور وګرځولی کې تبلیغي جماعت سره مو وابستګي ولرو د دین ټولو شعبو سره موږ کلکه وابستګي ولرو دا نمک حرامي ده چې په هره موقع موږ ته علما ولاړ دي او بیا په هره موقع موږ په علماو پسې نزو زما محترمو او خصوصا چې څونه پلاران یې د شپې اله دروازه د کور دننه نه بندوه چې خپل بچي دې ټول په کور کې دننه وویني موږ محترم مولانا قاري مهربان شاه صاحب دامت برکاتهم د جمعې په شپه باندې شب قدر کې دروازه درې وې نو د شپې موږ راتلو بیا د منشیاتو یو هسپتال ته موږ ورلو افتتام موږ کړی وه ملګري دي بیا هغې کې موږ مجلس ذکر وکړو هغه اسپتال کې 27-28 کسان د آیسو الله دې غضب نه هر څوک خلاص کړي او څوک چې دا معاشره تباه و برباد کوي خدای ته اصلاح نصیب کړي او که قسمت کې نه وي نو خدای ته ورسره په خپله پېښ خدای په دې خپلو بندګانو د خپل نبي په دې امتیانو یا الله په خپله باندې رحم و کرم وکړه خدای د دې نوجوانانو صلاحیتونه دین ته راوستلی که خدای څوک هم د چا د ګمراه کولو یا الله سبب مه ګرځولی که د شپې 9:30 بجې وې دا نه خوند وکړو چې هغې په کوم شان هغه ذکر وکړو زه ورسره دننه کېناستم ګینې ما د خپله ګردو تکلیف وي چې څوک ګوتې مې وروړي ما باندې فوري دړ راشي او هغې سره فردن میلو شو کېناستو ذکر موږ راملو او هغې بیا هم ذکر کوو الحمدلله هر انسان هر مسلمان به دا د ځان نه بهتر ګڼي فی الحال او د انجام په اعتبار به هر کافر هم د ځانه بهتر ګڼي د دې څه پته لګي چې دنیا نه د ایمان سره رخصت کوي په د کفر ته
او کېدی شي یو کافر هغه ته الله پاک د ایمان دولت نصیب کړي. زمونږ یو محترم دی الله پاک د عیسایت نه ورته د ایمان دولت نصیب کړی دی او اوس یې په درود شریف کتاب لیکلی دی. ابلوزم جمعې له راغې چې راغې نو ما یې دا تسبیح راکړې. زما محترمو موږ د خپل دین قدر وکړو، یعنی الله پاک به دغسې د کفارو بچي به مسلمانان کړي او الله پاک به د هغې نه د دین خدمت پالي. هغه هسپتال والا ملګري وایي یو دې مردا مریضانو د خولې نه د ذکر اوازونه موږ ته راځي. په هغې کې 2 ماشومان وو. ایو ته ما وایي بچې ستا څونه عمر دی؟ جی وی 15 کاله. بل ته مې بچې ستا څونه عمر دی؟ وی 14 کاله. نن تاسو دا تصور کولی شئ چې د مدرسې د 14 کالو یا د 15 کالو یا د 50 کالو یو طالب یا عالم د هغه نه به زموږ د چرسو تمه توقع وشي، د پوډرو به هم تېو شي، د شرابو به هم تېو شي، او بیا د ایسو دا خو تصور موږ نشو کولی زما محترمو. ولې؟ خو څه چل شته که نه عزتمندو د نیغېدو دی. الحمدلله دا مدرسې دي، په دې کې تمیز دی. په دې تنګي کې څونه مدرسې دي. تاسو نن پورې دا چته واورېدل چې یو مدرسې والا اړتال وکړو، د استاد خلاف رووتل، د محتمم خلاف رووتل؟ لا عزتمندو، په مدرسه کې یو سړی کو په حرف مام نه پوهېږي، خو د مقام د آکسفورډ یونیورسټي او د لینکن یونیورسټي د فاضل نه بهتر دی. د هغه په عقیده کې به شک وي، کېدای شي هغه د عیسایت یهودیت نه هغه متاثره شوي او دلته که دې پیږي نه پسو الحمدلله عقیده به هغه محفوظه وي. د دې وجې نه موږ سوچ وکړو چې دغه د 14 کالو د 15 کالو بچو ته ایس چو رسول چې په یو شي په حکومتي سطح باندې پابندي ده، دا ولې بیا خورېږي؟ بلې ادارې په دې اکشن نه لي، بلې هغه خلک هغه سزا ورکوي نه. د دې وجې نه زما محترمو نن دقه بچي دي زموږ چې د دې د بچ کېدو دقه ادارې دي، علما دي، تبلیغ والا دي، نیکان خلک دي. الحمدلله هر انسان پیدایشي پاک دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. نیچرلی هر انسان پاک دی، د ایمان خاوند دی. خو بیا وروسته مور پلار یا یهودي کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی، اوس موږ ټول پاک یو، موږ خو یو پاک. لکه د پیغمبر اسلام ټول امتیان یو الحمدلله، پلار په نیکه ټول مسلمانان یو الحمدلله. خو دا موږ پلیت سکی، دا موږ ګنده سکی، دا موږ د غیبت او د چغله او د بهتان او د قسمه قسمه ګناهونو په غلاظتونو باندې دا ګنده موږ سکی. نو عزتمندو دا ماحول څه ته وایي؟ ماحول 2 شیزونه دي. یو د مور نسبت، دویم د دوستانو صحبت. د دوستانو صحبت دی وجه نه یو پلار چې رشته کوي، مور چې رشته کوي، د مخکې نه به انتخاب د نیک ځای کوي. یو سړی رشته کوي هغه به بایچایس نه کوي، ابه ګوري اختارو لنطفکم، د خپلو بچو د حق په نسبت د ښځې انتخاب به کوي. او دویم نمبر موږ دوستان موږ څوک ساتو؟ آیا علماء سره هم تعلق دی، نیکانو سره تعلق دی، کو کمینه خلکو سره هم تعلق دی؟ نو د کمینه انسان مثال هغه خو بیا د سکرو دی، کو یخ وي نو لاسونه بدله توري او کو ګرم وي نو لاسونه بدله سودي، لاسونه به دې سیدي. د دې وجه نه الله پاک به موږ نه د دوستانو تپوس کوي چې دوستان دې څوک ساتلی دي. د دې وجه نه عزتمندو هېڅ پته نه لګي. د رجب میاشت په تېرېدو ده او 15 ورځې پس د شعبان 15مه شپه را روانه ده. د خدایي بجټ شپه د عزتمندو پروس کال چې د چا د مرګ پروانې ملک الموت ته حواله کړې شوې هغې ته هم پته نه وه او موږ تاسو ته هم پته نشته. کیدای شي د دې 15 شعبان نه مخکې د موږ مرګ واقع شي. په نغدو کې الله ته توبه وباسو، الله ته موږ تاسو رجوع کړو. دا مدارس موږ د دې خدمتونو په عزتمندو د خپل کورونه اجرې بیټکونه دا هر څه به پاتې. موږ د دې طلبو خدمت وکړو، د چې د روټۍ د وظیفې د بجلی د بل د استاد د تنخواه د دې ټولو او دا د دوی په ځان باندې احسان ومنو، په دې باندې موږ احسان ونه کړو عزتمندو. کله کله دا ماشوم تاله وظیفې له درشي او وظیفه یا ورکې او ور نه کې، د هغې نه مخکې د داسې وي وظیفه راوړی خدای مو بخه، وظیفه راوړی خدای مو بخه. او ډېر کشران خپل پلار یادوي، پلار مې د خدای په عذاب کې ما له دونه ځمکه را کړې ده، بل ورله مې دونه ځمکه ورکړې ده.
نو موږ تاسو بنیو په دې نسبتونو کې به زموږ او ستاسو حصې وي. الله دې دا دستربندي الله دې همیشه دا خوشحالي زموږ د ټولو نصیب کړي او ټولو موږ الله ته متوجه شو چې په دې ملک دا کم اور لګېدلې د زموږ عزتمندو الله دې دا مړ کړي. زموږ ستاسو د دې سیمې رب نواز ډي سي پي صاحب الله دې شهادت قبول او منظور وګرځولي کړي. وړاندې دلته ډي سي پي بادر خان صاحب ډېر عجیبه صفاتو والا انسانو. اوس موږ وګورو عزتمندو پولیس لینډ کې چې دا کومه قصابخانه جوړه شو عزتمندو، د هغې نه مخکې په جامع زبیریه کې چې کومه قصابخانه جوړه شو عزتمندو، د هغې نه وړاندې چې په جامع حفصه لال مسجد کې کوم ظلمونه وشو عزتمندو، او د دې بېګناه مسلمانانو دا وینې د ګټرو اوبو سره لاړې، او بیا د دغې مدرسو د هغه طالبانو د علماو هغه پاکې وینې او د قرآن پاڼې او د حدیثو پاڼې هغه د دغې پېښور او د اسلام آباد د ګټرو ګندو اوبو سره ویلې شو عزتمندو. دا موږ ولې پریشانی وو؟ دا پریشانی ده دا 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 الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. حکومت ګوره د کفر سره برقرار پاتې کېږي او د ظلم سره برقرار هغه نه پاتې کېږي. موږ ټول مسلمانان یو، کلک مسلمانان شو، اول په دین کې ټول ننوځو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، او بیا هر مسلمان کلک مسلمان والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نن ولې د په ډنمارک کې مخکې کومه ګستاخي وشوه، په سویډن کې وشوه، دارنګې په مختلف ملکونو کې وشوه، دا خبرې د اورېدو دي عزتمندو. نن ولې مسلمان په مقدس مکه باندې دی ذلیل او رسوا دی، خو دغه خپل دین نه لرې شوی دی. الله ستاسو جزای خیر نصیب کړي او د دې بچو ډېر خدمت دغه ډي سي پي صاحب کړی دی. الله دې شهادت قبول او منظور وګرځولي کړي. انشاءالله دا خدمت به صدقه جاریه وي. الله دې ولا د قیامت د سبا پورې وګرځولي کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.